وی قیامت په ورځ به یو سړی راوستی شي جهنمي او هغه د دنیا چې کم نعمتونه دي کم نعمتونه هغه د هغه سره یوه غوپه به ول الله رب العزت په دې جهنم کې ورکړي یوه غوپه بیا به ده ته وایي تا چېرته راحته لیدلې ده دی وایي چې نه یا الله ما چېرته راحته نه ده لیدلې شپېته اویا سل 200 زر کاله یې په راحته تېر کړي دي د جهنم یوې غوپې ته هغه هر څه یې بیا به راوستی شي هغه انسان چې جنتي دی او ټول عمر یې سختې تېرې کړي دي امتحانونه پرې راغلي دي یو نعمت کم بل کم بل کم بیماریانې او یوه مسله او بله مسله د الله دپاره یې سختې تېرې کړي خو دیندار و دله به په جنت کې اول یو غوپه ورکړی شي بیا به یې دله تپوس وشي تا چېرته سخته لیدلې ده دی وایي چې نه یا الله ما خو چېرته سخته شپېته اویا اتیا سل 200 زر کاله سختې د جنت یوه غوپې د انسان نه یېروي زه تا ته دا وایم زما او ستا ژوند څومره دی نن سبا خو دا ژوند د شپېتو نه هم ډېر په مشکله چېرته وړی 50 ته رسېده ګران شوي که تا سهولت را پیدا کو ښه عیسیان ښه مال ښه تا د دې نه څوک نه منع کوي منع کوي د هله چې کله د دې په څنګ کې تا نه آخرت یېر دی او تا دا ژوند ټول په دې عیسیانو کې تېر کو او په محلاتو کې دې تېر کو په قلاګانو کې دې تېر کو په بنګلو کې دې تېر کو او والعیاذ بالله دا سړی لاړ جهنم ته د کم راحت څکلی دی کم راحت یې موندلی دی یو سړی دی غریب دی دینداره سړی دی خو غریب دی امتحان دی خبرې د نصیب او د تقدیر دی رزق یې تنګ دی پنکه نشتي ایسی نشته او داسې شتې ډېر دي زموږ په دې معاشره کې د موت یې پېژني د پنکې اوسې نه رسي داسې دومره اوسې نه رسي چې په دې سرې صحیح د هغې لاندې کښېني څوک په خیمو کې پراته دي څوک په فوټپاتو پراته دي او دا سړی جنت ته لاړ ته کومه سخته تېره کړې ده هېڅ سخته یې نه تېره کړې که غواړئ چې د آخرت د سختو نه الله وساتي نو د هغې دپاره به محنت هغه ته په دنیا کې